بسم الله الرحمن الرحيم اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. زه قسم خورم په هغه شیانو چې وینئ تاسې او په هغه شیانو چې نه یې وینئ. وینئ چې دي چې نه یې وینئ چې دي، نو مختلف تفسیرونه دي. ما د قسم مې په هغه څه چې تاسې وینئ چې دا جسد مو ده، دا خپل ځان مو ده، او هغه څه چې تاسې نه وینئ چې روح دې تاسې ده. یا زه ما د قسم مې په هغه نعمتو چې تاسې وینئ، ځان ده، مال ده، اولاد ده، په سترګو لیدل کېږي. هغه نعمتونه چې هغه روحاني نعمتونه دي، عقل ده، فکر ده، حواس دي، پوهه ده چې خدای پاک درکړې چې نه یې وینئ، په دغه مې د قسم ما د قسم په هغه څه چې تاسې وینئ چې مخلوق ده، او هغه څه چې نه یې وینئ چې خالق ده. الله چا لیدلی؟ مخلوق لیدل کېږي، خالق په دنیا کې چا نه ده لیدلی. نو د ما د قسم په هغه څه چې تاسې وینئ چې مخلوق ده، و ما لا تبصرون چې تاسې نه وینئ چې خالق ده. په دغه ټولو شیانو قسم الله کوي. په څه شي کوي؟ انه لقول رسول کریم، بېشکه دا قرآن خبره د هغه رسول عزتمند ده. پیغمبر علیه السلام رسول د شاعر نه ده. وما هو بقول شاعر، دا خبره د شاعر نه ده. قلیلا ما تؤمنون، ډېر کم ایمان راوړونکي تاسې بلکې ایمان نه راوړئ. چا به ورته ویل جادوګر کاهن ده، نجومي ده. ولا بقول کاهن، او نه دا قول د کاهن ده. قلیلا ما تذکرون، ډېر کم پند اخلئ تاسې بلکې نه یې اخلئ. تنزیل من رب العالمین، دغه قرآن نازل شوی ده له جانبه د هغه رب د ټولو عالمینو نه. او الله وی ګورئ دا قرآن د دې ځان هم نه ده جوړ کړی، شاعر هم نه ده، د کاهن قول هم نه ده، د شاعر قول هم نه ده. که بالفرض که دغه رسول الله د قرآن آیاتو کې یو آیات هم د ځانه جوړ کړی وی، په ما پورې تړلی وی، الله وی ما به د ده د زړه راګوش کولی و چې هغه ته مرګ خامخا لازم ده. څه معنا؟ ما به مړ و خو چا به رانه خلاصوه. نه یې د ځانه جوړ کړی، نه شاعر ده، نه کاهن ده، نه ساحر ده، بلکې دا د الله رسول کریم ده، رسول کریم ده. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، که د ځانه یې جوړ کړی وی دغه نبي علیه السلام په موږ باندې ځینې خبرې، نو لأخذنا منه بالیمین، موږ به بدل اخیستی و د ده نه په یمین سره، په قوت سره. ثم لقطعنا منه الوتین، او بیا به مو پرې کړی و موږ هغه رګ د زړه د ده، او وژلی به مو. فما منکم من احد عنه حاجزین، نو به هېڅوک د تاسې نه د قتل د ده نه منع کوونکی چې ما منې کې بیا به چا دی رانه خلاص کړی یم نه و. وانه بېشکه دا قرآن لتذکرة للمتقین، پند او نصیحت ته لپاره د ویرېدونکي خلکو چې څوک د خدای پاک نه ډارېږي. وانا لنعلم ان منکم مکذبین، موږ په دې پوهېږو علاوې چې بعضې د تاسې دروغ ویونکي دي، دروغ کوونکي د قرآن دروغ بولي. خو وانه لحسرة علی الکافرین، بېشکه دا انکار د قرآن نه دا سبب د افسوس ده لپاره د کافرانو د قیامت یو نوم ورځ د حسرت ده. وانه لحق الیقین، بېشکه دغه قرآن عظیم شان چې دا حق یقین ده، عین یقین ده. فسبح باسم ربک العظیم، ته تسبیح وایه، پاکي وایه په نامه د رب د تا سره چې هغه ډېر لوی